طالبان وایي چې نور د ډاکټر غني وخت پای ته رسیدلی. له هغه وروسته چې نن د کابل حکومت مشر ډاکټر غني طالبانو ته ګواښ وکړ که د سولې خبرو ته حاضر نشي د جګړې له لارې به یې ګونډې ورماتې کړي. طالبانو یې پر وړاندې توند غبرګون ښودلی او د نوموړي خبرې او تباوتې بللې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي خبرې او تباوتې بللي او زیاته کړې ده چې ډاکټر غني د همدې څرګندونو له لارې غوښتل خپل ورخطا حالت او بد وضعیت کابو کړي. د مجاهد په خبره ملت فیصله کړې چې ملي خاینان به تعقیب او د عدالت میز ته راکاږي. مجاهد زیاته کړې چې په جګړې ټینګار ورونه پورې کول او کاذب معلومات خپرول ډاکټر غني ته عمر نشي ورکولای، نور د هغه وخت پای ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت مشر ډاکټر غني نن د ولسي جرګې په تالار کې د شورا غړو او امنیتي چارواکو ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت کابو او طالبان به د جګړې په ډګر کې په ګونډو کړي. باید وویل شي چې ډاکټر غني داسې مهال یو ځل بیا په جګړې ټینګار او طالبانو ته ګواښونه کوي چې په تیرو 2 میاشتو کې طالبانو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې تر 200 ډېرې ولسوالۍ او سوداګریز بندرونه نیولي او اوس مهال د کندهار، هرات، هلمند او ځینو نورو ولایتونو تر دروازو رسیدلی دي.